دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا الله دی فضل ته ګور ابو هريره سے وی اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن کله چې د رمضان اولنې شپه شروع شي اولنې سرکش شیطانان چې د الله وتړي امر وکي ملائکه ته وتړي دا سرکش جنات چې کوم دي دا گمراه کون کې جنات او خطا کون کې جنات دام الله رب العالمین وتړي وغلقت ابواب النيران او بل روایت کې ابواب النار د جهنم چې کوم گیټونه دي دروازې الله ملائکه ته دا بند کړي ځکه د جنت اعمال شروع شو د بهار موسم شروع شو داغه د رمضان د خوشحالي موسم د هر طرف ته خوشحالي هر سړی عبادت والا په مانځ کې ګڼه په ترجمه او تفسیر کې ګڼه د مسلمانانو په تراو کې ګڼه کاملیت مسلمانان ولاړ دي او هر طرف ته رونق کار کیږي دا د جهنم د سپیره دروازې چې کوم دي دا دروازې بند کړي ځکه جهنم د الله د غضب ځای دی دا بند کړي وغلقت ابواب النيران د جهنم دروازې بند کړي فلم يفتح منها باب یو گیټ هم د جهنم کولاو لګي ټول بند کړي دته الله رب العالمین رحم و زمارونو چې الله مخکنه دا تیارې ته وکي دته وی حالات جوړول دا غینه مخکې د رمضان مقدمات جوړول الله برابر کی وفتحت ابواب الجنه او د جنت چې کومي گیټونه دا ټول کولاو کوي ځکه د جنت اعمال شروع شو او د جنت د تلو لپاره خلک تیارې لګیا دي کوي 14 غنټې 15 غنټې 14 غنټې خلک د الله د لپاره ډوړې نه خوري د الله د لپاره وبنس کی د الله د ير د وجنه جما نه کی غیبت نه خلک ځان ساتي روزه مني والله فلم يغلق منها باب یو دروازه بند نه کوي د جنت ټول دروازې دا ټول پرانیزي او کولاو کې دا الله نبی فرمایلی چې دا ډېر مزیدار او خوږ حدیث دی چې زما استاد روجي غم د الله سره دې طریقه باندې چې الله مخکې نه زما استاد په جنت خيسته کې او ډولې او مزین کې د جنت ټول گیټونه کولاو کې د جهنم ټول گیټونه بند کې د الله د رحمت دروازې کولاوي شي او د غضب دروازې بند شي کوم چې دشمنان دي سرکشه الله رب العالمین هغه ته زنجیرونه واچي د دشمنان د